बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोंग तासु परुन पशाक के सो मुहिम शयान वेली چې او د هغې جملې څخه جنرال میجرز او دویم چې دی هغه هیموډاینامیک منیټورینګ و. نن فلویډ ریپلیسمنټ باندې غږیږو. دریم سټپ چې دی هغه فلویډ ریپلیسمنټ دی. فلویډ ریپلیسمنټ یا والیم ریپلیسمنټ ورته وایي. والیم ریپلیسمنټ یا فلویډ ریپلیسمنټ. مایعات ورکو. څومره مایعات ورکو او کم مایعات ورکو. ګوري دا فرق کوي. که چېرته یو ناروغ دی هغه په هایپوولیمیک شاک کې وي. هایپوولیمیک شاک کې که چېرته یو ناروغ په هایپوولیمیک شاک کې وي نو موږ تاسو څومره مایعات ورکو ورته او کم مایعات. اول خو باید موږ کاز اول پرون ویلې چې اول باید کاز موږ معلوم کړو چې ولې دا ناروغ شاک ته تللی دی. هایپوولیمیک شاک ته ولې تللی دی. نو اوس که کاز د شاک دا وي چې هیمورج وي، هیموریجیک شاک وي، نو موږ به والیم ریپلیسمنټ کوو. خو څه به ورکوو ورته؟ تاسو پوهېږئ چې بلډ به ورکوو. بلډ ټرانسفیوژن به ورته کوو. ایمرجنسي ده که نه؟ نو دا چې ایمرجنسي ده موږ تاسو به اول کوشش د ګروپ سپیسیفیک کوو. ګروپ سپیسیفیک بلډ به کوو. خپل ګروپ وینه لکه اوس اے ګروپ ته به اے لټی که نه، بي ته به بي لټی. خو که چېرته ګروپ سپیسیفیک بلډ نه پیدا کېده څه به کې او نیګیټیو نه به استفاده کې. کولی شي چې د او نیګیټیو نه څه وکړي استفاده وکړو. او نیګیټیو بلډ ورته ورکو، پیک آر بي سي ورته ورکو. او پیک آر بي سي چې تاسو ناروغ ته ورکوئ که نه نو تاسو پوهېږئ چې د هر یو یونټ بلډ سره 3% هیماتوکریټ چې دا لوړېږي. 3% هیماتوکریټ لوړېږي یا 1 ګرام هیموګلوبین لوړېږي. هر یو یونټ بلډ سره پیک آر بي سي سره 3% هیماتوکریټ لوړېږي. نو تاسو به دې نه سنجوئ څومره بلډ باید ورکړئ ناروغ ته. هیموریجیک سټروک دغه شاک کې به دا ورکوئ. که چېرته علت نور شني هایپوولیمیا وي موږ تاسو هایپوولیمیا ویله نو هایپوولیمیا کې موږ تاسو څه ورکوو؟ کرسټلایډ ورکوو. تاسو پوهېږئ چې کرسټلایډ مایعات ورکوو چې په دې کې 0.9 سلین چې دا پکې بهتر دي. 0.9% سلین یا ورته نارمل سلین چې ورته وایي. نارمل سلین څومره ورکوو؟ 1 لیټر. 1 لیټر ورکوو. انکریمنټ آف 1 لیټر یعنې یو لیټر ورته ورکوو. ګورو یو والیم سره دی 1 لیټر سره ځا کېږي که نه کېږي. که دې سره نه شو بل لیټر ورته ورکوو. خو انکریمنټس آف 1 لیټر او یا رینګر لکټیټ ورته ورکوو. رینګر لکټیټ ورته ورکوو. ښه که چېرته اوس شاک سپټیک شاک وي، سپټیک شاک وي نو سپټیک شاک کې موږ لارج والیم ورکوی شو. لارج والیم زیاته اندازه فلویډ موږ تاسو ورکولی شو. څومره ورکوی شو؟ 2 لیټر. 2 لیټر نارمل سلین ورکوو ورته یا رینګر لکټیټ ورته ورکوو اور رینګر لکټیټ ورته ورکوو. او یا نیو ریفرنس کې دا ښایي چې 30 ملي لیټره پر کے جي ورته ورکوو. 30 ملي لیټره پر کے جي فلویډ ورته ورکوو. که دې سره ووتو هغه دی که نه بیا وروسته موږ ارلی ګول دغه تراپي موږ ورته ویو هغه بیا موږ معلوموو چې پارامترونه پوره کړه که نه انوټروپیک سپورټ شروع کوو. ښه که یو ناروغ دی هغه په کارډیجینیک شاک کې دی. کارډیجینیک شاک کې دی. تاسو پوهېږئ چې کارډیجینیک شاک کې موږ زیات فلویډ نشو ورکولی. دې ته موږ لو چیلنجز ورکوو. لیس چیلنجز کم مایعات ورکوو. څومره؟ که چېرته هایپوولیمیا وه نو 250 ملي لیټره نارمل سلین ورته ورکوو. څومره؟ 250 ملي لیټره انکریمنټس معنا یو ځل 250 ملي لیټره ورکوو. بیا ناروغ ارزیابي کوو. که رسپانس یې ورکړه هغه دی که نه بیا انوټروپیک سپورټ. کارډیجینیک شاک کې موږ ډایرکټلی دغه نشو شروع کولی د انوټروپ ته. خو هایپوولیمیا اول به اصلاح کې که نه
دا خو اول سټپ دی. نیکسټ سټپ ته بیا دغې ته ځي. نیکسټ سټپ چې دی هغې کې بیا تاسو دغه ورکوئ. او نو په دې خو پوه شوئ چې دې کې فلویډ ریپلیسمنټ. ښه فلویډ موږ کوم انتخابوو؟ ما مخکې ویل چې نارمل سلین ورکوو ورته. چې دغه وي هول بلډ هغه وخت ورکې چې کله پانسیتوپینیا وي. پانسیتوپینیا هغه وخت کې بیا فرش بلډ خلی یا اکټیو بلیډنګ رواني. اکټیو بلیډنګ کې ته به فرش بلډ ورکې ورته. که اکټیو بلیډنګ کې فرش بلډ خلی او که چېرته پانسیتوپینیا وي ټول کمی لیوکوسایډ کم دی پلاټلیټس کم دی او آر بي سي کمه ده بیا پکې تاسو کولی شئ فرش بلډ ورکړئ. او یا کله کله ناروغ ته کارډیواسکولر سرجري کېږي فرش بلډ به ورکړئ یا هول بلډ به ورکړئ. ښه فلویډ موږ څه شی انتخابوو؟ کوم فلویډ موږ انتخابوو؟ فلویډ موږ تاسو دوه ډوله فلویډ لرو. یو کرسټلایډ دی او یو کلویډ دی. کرسټلایډ کې لکه مثلا نارمل سلین دی، رینګر لکټیټډ دی، رینګر لکټیټ. او په کلویډ کې چې دی مثلا البومین دی، پلازما ده یا نور شي لکه پینامینجي او دا شیان دا په کلویډ کې راځي. اوس خبر دا ده چې مونږ دې کې اوس کم یو بهتر دی، غوره کم یو دی، کرسټلایډ دی که کلویډ دی؟ وایي دلته کرسټلایډ په کلویډ باندې او کلویډ په کرسټلایډ کم فوقیت نه لري. تاسو کولی شئ کلویډ نه استفاده وکړئ، تاسو کولی شئ چې د کرسټلایډ نه استفاده وکړئ. خو یو حالت داسې دی چې هغې کې موږ تاسو کلویډ نشو ورکولی. یو حالت داسې شته چې هغې کې موږ تاسو کلویډ نشو ورکولی. هغې کې به یوازې کرسټلایډ ورکوو. هغه ټراوماټیک برین انجري ده، ټي بی آی، ټراوماټیک برین انجري ده چې په ټراوماټیک برین انجري کې موږ تاسو کلویډ نشو ورکولی. البومین، پلازما، پینامینجي دا شی نشو ورکولی. ولې؟ دا د سیریبرل اډیما سبب کیږي. د څه سبب کیږي؟ سیریبرل اډیما ورکوي. سیریبرل اډیما دې پاره چې سیریبرل اډیما ورنه کړي نو موږ تاسو د کلویډ نه استفاده نه کوو، بیا موږ یوازې د کرسټلایډ نه استفاده کوو په دې کې. نو که چېرته سیریبرل ټراوماټیک برین انجري ناروغ لرله، هیډ ټراما یې لرله، هیموریجیک سټروک و، کرنټومي ورته شوي وه، نو بیا به کلویډ نه استفاده نه کوئ، البومین به نه ورکوئ. هغې ته به بیا تاسو پلازما او دا شیان نه توصیه کوئ، بلکې هغې کې به یوازې تاسو رینګر لکټیټ او نارمل سلین نه استفاده کوئ. ښه دې نه دا خو فلویډ شو. اوس تاسو ارلی ګول ډایرکټډ تھراپي په نوم باندې یو دغه دی، ارلی ګول ډایرکټډ تھراپي یا دې ته ای جی ډي ټي ورته وایي. ارلی ګول ډایرکټډ تھراپي دلته ته پارامترونه موږ تاسو ویلي وو چې موږ تاسو دلته څه ګورو؟ بلډ پریشر ګورو، هارټ ریټ ګورو، یورین آوټپوټ ګورو، او همدارنګه کانشس لیول ګورو او سکن چینجز ګورو پوټکي کې. د چی دپاره؟ دې دپاره چې ناروغ اوس شاک نه وتی که نه دی وتلی، چې دا اوس ناروغ د شاک نه وتی که نه دی وتلی. یو تعداد پارامترونه موږ تاسو کتل چې په هغې کې بلډ پریشر، هارټ ریټ، یورین آوټپوټ، منټل سټیټس او سکن پرفیوژن دا شامل وو. اوس وایي چې دا کېدای شي تاسو مس لیډ کړي، مس لیډنګ درته وکړي. مس لیډنګ پرون چې کوم پارامترونه موږ تاسو ویلي چې موږ به دا پارامترونه نه استفاده کوو چې هغه پوره شوي دي که نه دي پوره شوي. زموږ تاسو پرون پارامترونه ویلي وو که نه؟ سی وي پي به څومره وي؟ 8 ملي متر سیماب. بل SCVO2 یا سینټرل وینوس اکسیجن سچوریشن دا باید مور دین 70%. یا تمراله یا مین ارټیریل پریشر مور دین 65 ملي متر اف مرکیوري یا کارډیک انډیکس د 2 او 4 لیټر پر منټ پر متر مربع. دا پارامترونه موږ ویلي وو.
دا پارامترونه باید موږ پوره کوو. که چېرته دا پارامترونه پوره شو دي ته موږ ارلی ګول ډایرکټډ تھراپي ورته وایو. ارلی ګول ډایرکټډ تھراپي. که دا شیان پوره نه شو موږ تاسو نیکسټ سټپ ته ځو چې هغه وازو اکټیو ډرګس دي یا انوټروپیک سپورټ دی. څلورم سټپ په دې کې انوټروپیک سپورټ دی. انوټروپیک سپورټ یا وازو اکټیو ډرګز ورته وایي. وازو اکټیو ډرګز. انوټروپیک سپورټ یا وازو اکټیو ډرګز. اوس خبر دا ده چې انوټروپیک سپورټ یا وازو اکټیو ډرګز کم ډرګز ورکوو په کم شاک کې او په څومره دوز باندې ورکوو. تاسو پوهیږئ چې ښه انوټروپیک سپورټ دوا چې د هغه نارپینفرین ده. نارپینفرین اسپیشلی په سپټیک شاک کې که چېرته ناروغ د فلویډ او دې شیانو سره ونه وتو بل لاره نشته بهتر چې دا موږ تاسو نارپینفرین ورکړو. ښه نارپینفرین څومره ورکوو په کم اندازې ورکوو. نارپینفرین موږ تاسو 1 نه تر 2 مایکروګرام پر منټ شروع کوو ناروغ ته او نظر د فشار په لوړېدو سره اپ ټیټریټډ ورته وایي. اپ ټیټریټ دوز لوړو اپ ټیټریشن کوو. اپ ټیټریشن دوز لوړو څومره تر 10 مایکروګرام پر منټ پورې د دې دوز لوړولی شو. ماکسیمم دوز د دې چې دی 10 مایکروګرام پر منټ دی. مینټیننس دوز د دې څومره دی 2 to 4 مایکروګرام پر منټ. 1 نه تر 2 مایکروګرام پر منټ شروع کوو او اپ ټیټریشن ورته کوو. دوزې لوړو تر څو چې یا فشار هغه ګول ته لاړ شي. کوم ګول ما تاسو ته ویلې څلور شیان مې چېرته ویلې او یا د دې دوز 10 مایکروګرام پر منټ ته ورسیږي او که چېرته ګول ته ورسېدو نو 2 نه تر 4 مایکروګرام همداسې پر منټ ورته ساتو تر یو څه وخته پورې تر څو د بیرته د دې ډاون ټیټریشن موږ کوو او د کم دوز سره ناروغ شاک نه وتی بیا سټاپ کوو. دا انوټروپیک سپورټ دواګانې ټولې لو دوز نه شروع کېږي او لوړېږي او بیا بیرته چې راکموي په دفعتن بیا نه سټاپ کوي. داسې ټیپ دغسې په ټیټریشن شکل باندې بیا ورو راښکته کوي. بله دوا چې د هغه ډوپامین ده او انفیوژن په شکل چمبر سیټ کې ورکوو. موږ کوشش کوو اکثر وخت موږ ګور ناروغ ته که فلویډ ته ضرورت ولري ورسره په 10 سي نارمل سیرنج کې اچوو. که فلویډ ته ضرورت لري 100 سي چمبر سیټ کې اچوو. دا یو امپول کې 4 ملي ګرام دي هغه ورته اندازه کېږي. 4 ملي ګرام 100 مایکروګرام کېږي. بیا موږ په دقیقه کې 100 مایکروګرام ورکوو. بیا دا 100 ساعتو دپاره ورکوو. بیا 100 څاڅکي ورکوو. ډوپامین چې دی دا یو قوي انوټروپیک دوا ده او ام ډوپامین ان ریسپټري ډوپامین اګونیسټ دي ام بیتا اګونیسټ دي. هارټ ریټ هم زیاتوي او ورسره فشار هم په لو دوز سره کډني فنکشن ښه کوي. هغې نه په لوړ دوز سره هارټ ریټ زیاتوي او مایوکارډیک کنټرکټیلیټي ښه کوي. هغې نه په لوړ دوز سره د وینې فشار لوړوي. نو دا موږ لو دوز شروع کوو. زیاتره وخت 2.5 مایکروګرام شروع کوو پر کېجي پر منټ او دا مر 15 منټه بعد د دې دوز څه کوو دا لوړوو تر څو چې ټوټل دوز څو ته ورسېږي 50 مایکروګرام پر کېجي پر منټ ته. دلته پکې کېجي شته ګورای کې نشته. 2.5 مایکروګرام پر کېجي پر منټ شروع کوو او اپ ټیټریشن دلته هم کوو تر څو چې ټوټل دوز څو ته ورسي 50 مایکروګرام پر کېجي پر منټ ته او یا هغه زموږ ستاسو ګل څه کوي
هغه پوره کی مین ارټیریل پریشر 15 شپېتو نه زیات شي نو بیا به دام څه کوئ د دې دوز هم رو را بندېږي را کمیږي په یو وار باندې به دې دوز نه قطع کوئ بله دوا چې هغه ډېره ښه دوا ده هغه ډوبوټامین ده په لو دوز کډني فنکشن ښه کوي 2.5 نه تر 15 مایکروګرامه 15 نه تر 8 مایکروګرامه هارت ریټ زیاتوي او کنټراکټیلیټي ښه کوي او بیا 8 نه تر 10 مایکروګرامه چې بیا هغه فشار لوړوي ډوبوټامین چې دی دا وازو اکټیو دوا ده د الفا ان بیتا اګونیسټ ده ډوبوټامین چې ده دا موږ پخوانی دوز موږ به چې استعمالو 2 مایکروګرام شروع کوو پر کیجي پر منټ اوس مې چې کاته اوس وایي چې 0.1 نه تر 0.5 مایکروګرام پر کیجي پر منټ شروع کیږي او د دې مر 15 منټه بعد فشار دغه دوز زیاتیږي تر څو چې ټوټل 200 ته ورسیږي 0.5 مایکروګرام پر کیجي پر منټ ته ورسیږي 0.5 مایکروګرام پر کیجي پر منټ ته دوز ورسیږي ډوبوټامین دا ډوبوټامین موږ زیاتره وخت ډوپامین سره کمباین شروع کوو خصوصا کارډیوجینیک شاک کې ښه دوا ده کله کله وایي چې هغه وخت تاسو شروع کړئ چې کله سیسټالیک فشار 90 ته ورسېده بیا ډوبوټامین ورسره شروع کړئ ډوبوټامین ورسره شروع کړئ تر څو پرفیوژن زړه ته او نور برخو ته څه شي زیات شي نورې دواګانې موږ تاسو استعمالولی شو لکه د هغې جملې نه وازوپریسین هم چې دی کله کله موږ تاسو مجبوري چې وازوپریسین ناروغ ته شروع کوو خو ډېره زیاته دلته یو خو پیدا کېږي نه او بل چې دا هغه ډېر استعمالیږي هم نه وازوپریسین نه دا اصلا ADH دی ډایورټیک هورمون 0.01 نه تر 0.04 مایکروګرام پر منټ شروع کېږي ناروغ ته 0.01 نه تر 0.04 یونټ البته دا یونټ دی پر منټ شروع کېږي ناروغ ته وازوپریسین اډرینالین هم چې موږ تاسو استعمالولی شو ناروغانو ته اډرینالین یا اپینفرین چې ورته وایي اپینفرین هم موږ تاسو شروع کولی شو ناروغ ته خو اپینفرین یا اډرینالین چې دا بیا په انافیلکټیک شاک کې ښه دوا ده په انافیلکټیک شاک کې ښه دوا بیا څه ده اډرینالین ده 1 مایکروګرام پر منټ شروع کېږي ناروغ ته 1 مایکروګرام پر منټ آی وی انفیوژن په شکل باندې 1 مایکروګرام پر منټ ناروغ ته شروع کېږي د آی وی انفیوژن په شکل باندې کورټیکوسټیراید ایا ناروغان ته په شاک کې کورټیکوسټیراید ورکوي شو کنه او په کوم شاک کې ورکوو کورټیکوسټیراید کې سپیشلی هایډروکورټیزون موږ تاسو په هغه ناروغانو کې چې هغه د اډرینل انسفیشنسي د وجې ناروغ شاک ته تللی موږ تاسو مخکې په اسبابو کې ویلې وه وازوډایلیټري شاک موږ کورټیکوسټیراید هایډروکورټیزون استعمالولی شو 100 ملي ګرامه ټي ډي ورکوی شو او داسې هم کولی شو چې 300 ملي ګرام موږ لوډینګ دوز ورکو بیا وروسته ورپسې 100 ملي ګرام ټي ډي ورکو ورته او داسې هم شته چې 50 ملي ګرام 6 اورلی ورکو ورته 50 ملي ګرام 6 اول 200 ملي ګرام لوډینګ دوز ورکوو یا 250 ملي ګرام یا 300 بیا 50 ملي ګرام هر شپږ ساعته بعد ناروغ ته توصیه کوو په سیپټیک شاک کې دا توصیه کولی شو چې کله موږ اډرینل انسفیشنسي ته فکر وکړو وازو اکټیو دی ورکړل فلویډ دی ورکړل ونه واته وازو اکټیو ډرګ دی ورکړل فلویډ دی ورکړل هغې سره ونه واته موږ تاسو کولی شو چې د په سیپټیک شاک کې هم د سټیراید نه استفاده وکړو هایډروکورټیزون نه استفاده وکړو انفیلکټیک کې هم ورکولی شو نو هایډروکورټیزون ورکوو ناروغ ته 100 ملي ګرام ټي ډي اډرینل انسفیشنسي دپاره په سیپټیک شاک کې داسې خبره ډېره دغه نه ده کنټروورژل ده ځینې کتابونو کې وایي چې دا ګټه نه کوي او ځینې وایي چې نه ورکوي ورته
خو زما په نظر چې ورکول شي بده به نه وي ځکه اډرنل انسفیشنسي د سپسس په بیس کې رامنځته کېږي. ښه بل شی چې ناروغ ته موږ تاسو ورکوو هغه انټي بایوټیک دی. سیپټیک شاک انټي بایوټکس یاد وساتئ چې ښه خبره ده چې اول بلډ واخیستل شي د کلچر دپاره. بلډ فار کلچر ان انټي بایوګرام. وکتل شي دا کوم انټي بایوټیک په مقابل کې کم انتان دی او د چیش په مقابل کې اساس دی د چیش په مقابل کې مقاوم دی. فنګل انفیکشن دی بکټیریل دی بیا بکټریاو کې کومه بکټریا ده او کومه دوا پې مؤثره ده. خو تاسو خو بلډ لګئ کلچر دپاره نور از ارلی از پاسبل تاسو ناروغ ته انټي بایوټیک باید شروع کړئ. ډیلی به نه کوئ په انټي بایوټیک شروع کولو کې. بلډ واخله ولېږه کلچر ته او نور چې دی انټي بایوټیک امپیریکل شروع کا. کله چې رزلټ راغی نتیجه راغله د هغې مطابق انټي بایوټیک باید شروع کړو. بیا کله چې رزلټ راشي چې اوس دا کومه بکټریا ده او د کوم انټي بایوټیک په مقابل کې بیا هماغه سپیسیفیک انټي بایوټیک شروع کوو. خو د رزلټ نه مخکې موږ تاسو دې ته به انتظار نه وباسو چې ودرېږه د بلډ کلچر رزلټ راشي بیا موږ تاسو انټي بایوټیک شروع کوو. نه نو هغه کوم انټي بایوټیک به ډېر ښه انټي بایوټیک وي. دې کې مختلف انټي بایوټیک دي ښه کمبینیشنونه دي. موږ تاسو کولی شو چې سیپیپیم یو نه 2 ګرام اته ساعته بعد یا میروپینیم 1 ګرام اته ساعته بعد یا امیپینیم 500 ملي ګرام شپږ ساعته بعد یا پیپراسیلین ټازوبکټم 4.5 ګرامه شپږ ساعته بعد یا سپټزیډم 1 ګرام یو نه تر 2 ګرام پورې کولی شو 1 to 2 ګرام اته ساعته بعد دې سره څنګ کې دې درملو سره څنګ کې به یو ورسره پلس وانکومایسین 1 ګرام بای ا ډے. که چېرته د وانکومایسین په مقابل کې معذرت لکه مثلا رینل فیلیر ناروغ کډنی فیلیر نو بیا کولی شو چې لینزولیټ شروع کړو ورسره 600 ملي ګرام د ورځې 2 ځلې چې کله وانکومایسین نشو ورکولی لکه رینل فیلر دی. اوس رینل فیلر کې خو موږ تاسو وانکومایسین نشو ورکولی که نه نو موږ مجبور یو چې څه وکړو الټرنیټیو ورکړو. هغه دوا ورکړو چې د وانکومایسین اوس لینزولیټ چې دی په کډني فیلر کې ورکوی شو ځکه دا د کډني د لار نه اطراع کېږي. دا چې اطراع د کډني د لار نه ده نو موږ تاسو دوزه اجسټمنټ ته هم ضرورت نه لري نو موږ تاسو لینزولیټ استعمالولی شو. یو خبر یاد وساتئ کله کله ځینې ډاکټر صاحبان یو ستونزه لري هغه وانکومایسین جمع لینزولیټ ورکوي مریض ته. وانکومایسین جمع لینزولیټ دا نشته دی. وانکومایسین جمع لینزولیټ دا په هیڅ کتاب کې هم نشته. ښه دا دواړه به نه ورکوئ سره کمباین. اوس داسې هم شته یو ناروغ دی هغه بیتالکتیم سره اساس دی. بیتالکتیم سره ایلرجیک دی نو نه سیپیپیم ورکولی شي نه میروپینیم ورکولی شي نه پیپراسیلین ټازوبکټم نه سپټزیډم دې سره نشي ورکولی. نو ته بیا څه کوې بیا به دا ورانې بیا به لیوفلوکساسین نه کوینولون وانس ا ډے لیوفلوکساسین 900 ملي ګرام وانس ا ډے جمع هغې دواړو نه یو یا سپروفلوکساسین 400 ملي ګرام بای ا ډے جمع یو د هغې نه
या ازترینیم 2 ګرام راته ساده باد ازترینیم 2 ګرام اته ساده باد جمع وانکومایسین یا لینزولایډ جمع وانکومایسین یا لینزولایډ به ناروغ ته ورکوئ. اوس یو ناروغ دی هغه نیوټروپینیا لري. نیوټروپینیا کې هم دغه دواګانې ورکوی شو. سپیپیم جمع وانکومایسین، پیپراسیلین ډوزوبکټم جمع وانکومایسین، میروپینیم جمع وانکومایسین، ایمیپینیم جمع وانکومایسین. او که یو ناروغ دی هغې ته سپلینکټومي شوې ده، سپلینکټومي، نو بیا خو تاسو پوهېږئ چې هغې کې زیاتره وخت څه وي؟ نیموکوک انتان وي، سپلین ویستل شوی دی. دلته ناروغان ډېر موږ تاسو ته کله کله مراجعه کوي سپلین لرې شوی، رپچر یې کړی، بل څه مسله یې ورته سپلینکټومي ورته شوي. نو که چا ته سپلینکټومي ورته شوې وه نو بیا به تاسو سپټریکسان ورکوئ، ځکه هغې کې نیموکوکل بکټریا ډېره ده. 2 ګرامه بي ډي جمع وانکومایسین. وانکومایسین په ټولو کې شته ښه، او الټرنیټیو لینزولایډ دی. یا لیوفلوکساسین، لیوفلوکساسین په نیموکوک باندې تاثیر لري جمع وانکومایسین. وانکومایسین په دې خاطر باندې ورکو چې دلته د MRSA خطر ډیر زیات دی. MRSA سپټک شاک، سپسس او سپټک شاک ډیر رامنځته کېږي. MRSA پکې ډېر رول لري. میتھیسیلین ریزسټانس ټپیلوکاکس اریس، همدارنګه سیډوموناس سیرجینوزا ورکې ډېر رول لري. نو په دې خاطر دغه انټي بیوټیک چې موږ څومره ویلې په دې 2 بکټریاو ډېر مؤثر دي. دته وانکومایسین لینزولایډ دا د MRSA دوا ده. MRSA او دا سپیپیم یا سپټیزډم یا پیپراسین ډوزوبکټم یا میروپینیم ایمیپینیم دا ټول په سیډوموناس باندې ډېر ښه اثر لري. او دا دواړه هاسپټل اکوایډ انتانات هم دي او ډېر خطرناک هم دي. ښه دا خو انټي بایوټیک شو. که چېرته انافیلکټیک شاک کې موږ تاسو علاوه دی چې انافیلکټیک شاک کې انافیلکسس کې موږ تاسو هغه کوم شی چې دی کوم چیز چې منځ ته راوړی دی هغې ته اوفنډنګ ډرګز ورته وایي. اوفنډنګ ډرګز وي یا چې کوم ریسک فیکټرز وي هغه به څه کوئ؟ سټاپ کوئ به. اوس یو ناروغ د سپټریکزون سره ریاکشن ښودلی دی، سپټریکزون به څه کوې؟ سټاپ کوې به که نه؟ که نه ورته به رواني. یا سپروفلوکساسین سره ریاکشن ښودلی تاسو به سپروفلوکساسین بیا ورکوئ؟ نه به ورکوئ. هغه دوا به څه کوئ؟ سټاپ به کوئ. جمع نارمل سلین به ورکوئ، ورته فلویډ کولی شئ چې مثلا 1 لیټر ورته ورکوئ. دې سره څنګه هایډروکورټیزون به ورکوئ، دې سره څنګه کلورفینرامین به ورته ورکوئ، اویل په نوم باندې چې راځي. دې سره څنګه اډرینالین، اډرینالین خو موږ مخکې ویل چې 1 ملي ګرام به ورکوو آی وي، او بیا وروسته مینټیننس چې موږ ویل چې 1 مایکروګرام پر منټ انفیوژن په شکل باندې. کېدای شي نیبولایزیشن ته هم ضرورت شي. تاسو دا د بیتا 2 اګونسټ په واسطه باندې څه کوئ؟ که ویزینګ یې لرو ته نیبولایز یې کوئ، اکسیجن ورته ورکوئ. ABC خو ما تاسو ته مخکې ویلې ده، پرون هم درته ویلې. که چېرته ضرورت و اکسیجن تراپي به ورته کوئ، اکسیجن ضرور دی پکې. په دې ناروغان کې اکسیجن، فلویډ، هایډروکورټیزون، کلورفینرامین او اډرینالین دا پکې ډېر چایس دواګانې دي. انټي هسټامین چې کېدای شي تاسو ایسټو بلاکر هغه هېڅ تاوان نه لري. ایسټو بلاکر رینټیډین یا فیمیټیډین، خصوصا رینټیډین موږ ورکوو. کله کله ګریوینیټ ورته هغه هم انټي هسټامین تاثیر لري، هغه هم ورکوو. ناروغ ته زړه بدوالی کانګي. او په کارډیوجینیک شاک کې به یو اخري دغه چې دا په کارډیوجینیک شاک کې به اخري لارې دا ده چې
इंट्रा aortic balloon counter pulsation. Intra-aortic balloon counter pulsation. داخلي لاره ده. Intra-aortic balloon دا یو بالون د اورټا د لارې تیریږي مایټرال ته بخښنه غواړم د مایټرال وال د لارې تیریږي لیفټ ventricle ته او هغلته دا انفلیټ کیږي او ډیفلیټ کیږي چې کله ventricle کنټرکشن کوي دا انفلیټ کیږي تر څو وینه زیاته مخکې وشړي او چې کله ventricle ډیسټول کی دا ډیفلیټ کیږي ماشین دا کار کوي ډیفلیټ کیږي چې تر څو هلته په ventricle کې وینه ځای شي ventricle کې وینه ځای شي نو دغه شاک شو